لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې را سره واورئ. ماښام قضا وو. د کور په نورو خونو کې ګروپونه روښانه وو، خو د دویم پوړ د یوې کوټې په کړکۍ کې داسې ته رڼا ښکارېده. تا به ویل چې لاسي چراغ دی. یو خړبخون سیوری تر سترګو کېده چې مخ ته موبایل نیولی وو. همدې کړکۍ ته مخامخ د غونډۍ په سر ناڅاپه یوه لویه لمبه پورته شوه. شاوخوا سیمه یې داسې روښانه کړه لکه د یو څو شیبو لپاره چې د شپې لمر راختلی وي. د لمبې رڼا د چار چاپېر ګڼو کسانو څېرې روښانه او اوږده اوږده سیوري ښکاره کړل. چیغې شوې، شور او ځوږ پورته شو، ورسره د پټاقو غږونه هم تر غوږو شول. خو په کړکۍ کې د ناست سیوري څېره د موبایل له پردې بل خوا وانه وښته. د یو چا رالیږل شوي پیغامونه و چې لوستل یې. د تیارې کوټې ور ناڅاپي خلاص شو. باران په ورختایۍ له کړکۍ پاڅېد او موبایل یې شاته ونیوه. د کوټې ګروپ روښانه شو. مور یې وه. ورته ویې ویل: بارانه بچیا، صدقه دې شم، څنګه په توره شپه کې ناست یې؟ باران ورته وویل: هسې. مور یې لږ زړه مې تنګ و. مور یې ورنږدې شوه، په سر یې ښکل کړ. ورته ویې ویل: له زړه دې جار شم، خو ډیوې ته ورشه، ساعت به دې تیر شي. وګوره ټول ترې چاپېره اتڼونه کوي. د اختر شپه وګوره او ته وګوره. له همدې سره یې مور د کړکۍ سپینه نرۍ پرده یوې خوا ته کش کړه. باران یو څو شېبې د غونډۍ پر سر روښانه اور او ترې چاپېره سیورو ته وکتل. بیا یې مور ته سترګې ورپورته کړې. په سترګو کې یې اوښکې ځلېدې. مور یې ورخطا شوه، په دواړو سترګو یې ښکل کړ. له سترګو دې وګرځم زویه، ولې څه خبره ده؟ باران یې له ورمېږ لاسونه چاپېر کړل. په سر یې زنه ورکېښوده، سوړه سویله یې ویست او ویې ویل: هېڅ خبره نشته. مور یې څو شېبې وروسته له لاسونو سر راوویست، ځان ته یې راټیټ کړ، پر تندي یې ګډ وډ ویښتان ورسم کړل او ترې ویې پوښتل: زما لیونیه زویه، اوس ځوان شوی یې، ونه دې تر ما دنګه شوه، خو زړه دې همغسې ماشوم پاتې دی. په خپله هر غم زغمې، خو له برېښنا پرته هیڅ چاته حل نه وایې. څه خبره ده؟ بیا سره خفه یې ها؟ باران سوړه سویله یې وویست. لاړې تېرې کړې، په وچو شونډو یې ژبه راتېره کړه. بیرته په کړکۍ کې غلی کېناست، موبایل یې په لاسونو کې تاواوه راتاواوه. مور یې تر څنګ کېناسته، هغې له کړکۍ د باندې د ډیوې ننداره کوله. خو باران له ستورو ډک تور اسمان ته کتل چې د سپوږمۍ څرک پکې نه لګېده. د ملا اذان ته به لږ ساعت پاتې و چې د باران سترګې سره ورغلې وې. که نن شپه یې د هغو پیغامونو په لوستلو تېره کړه چې برېښنا ورته رالیږلي وو. هر کله به چې له هغې سره خفه شو، نو موبایل به یې راواخیست او د هغې د پخوانیو پیغامونو په لوستلو به یې نارامه زړه آراماوه. یو څو میسجونه خو یې دومره ډېر ځلې لوستلي وو چې بیخي په یاد وو. بارانه لیونیه، والله کله کله مې زړه ډېر تنګ شي، خو شکر چې په دې دومره دنیا کې ته شته یې. بل میسج کې ورته لیکلي وو: بارانه، پوهېږې چې ډېر راته ګران یې، ځکه مې ډېره ځوروي، خو که نه یم ډېر به راپسې وژاړې. بلکې بیا لیکلي وو: بارانو لیونو، نن مې په خوب لیدې، د سړک پر سر دې له یوې خیرنې نجلۍ سره واده وي. دې میسج به خندا وروسته، که نه نو هر میسج ته به یې په سترګو کې اوښکې تاوېدې. باران په ونه دومره دنګ نه وو، خو د اخلاقو بیلګه وو. کله به یې چې د خپلو خویندو له خولې د ده په اړه د نجونو خبرې اورېدې، نو ځان ته به یې تمه پیدا کېده. که نه نو له خپلې څېرې راضي نه وو. یوه ورځ خو یوې مخامخ ورته ویلي وو چې بارانه، ټول تاثیر دې په سترګو کې دی، سترګې دې راسره بدلې کړه. خو برېښنا بیا له خپلې ښایسته څېرې په عذاب وه. له کوره تر پوهنتونه لار ورته داسې وه، تا به ویل چې څوک یې دار ته خېژوي. شوخ هلکان به یې قطار په لار کې منتظر وو. چا به یې ستاینه کوله، چا د ټلیفون شمېره ترې غوښته، چا به مرکه ورپسې ورلېږله، او چا به د ټولګي په تخته د هغې سترګې رسم کړې وي. خو باران کله هم برېښنا ونه ځوروله، بس غلی غلی به یې تر سترګو لاندې څارله. که د برېښنا به ورپام شو، نو ځان به یې کوم بل کار باندې مشغول کړ. که په لاره کې به ورسره مخامخ شوه، نو ده به ترې لار چپه کړه. د باران هم دغه چلند د برېښنا پام هغه ته ورواړاوه. هغه ورته تر نورو هلکانو بیخي بدل ښکاره شو. یو ورځ چې د روژې شپې ورځې وې، هغه یې ولیده چې ګڼ فقیران ترې چاپېره دي.
وروسته خبره شوه چې ټولو ته د روژه ماتې لپاره له کوره پخه ډوډۍ راوړې وه. د هغه خو اخلاقو د برېښنا په زړه کې ځان ته ځای پیدا کړ او یو وخت داسې هم راغی چې د برېښنا سترګې د هغه په څار شوې. سره بلد شول، سره خواږه شول. کورنۍ تګ راتګ یې ترمنځ پیل شو او 2 کاله وروسته یې کوژده سره وشوه او پریکړه یې وکړه چې له پوهنتون څخه تر فارغېدو وروسته به واده کوي. لکه چې وایي ګیله له خپلو کیږي. په وړه خبره بله یوه بله ګیلهمن کېدل. 2 ورځې سره په خوله، 3 ورځې سره مرور. څومره زر چې سره مرورېدل هم دومره زر سره په خوله کېدل هم. عجیبه دا وه چې کوم درېیمګړی نه بلکې دوی په خپله یو بل سره په خوله کېدل. خو دا ځل باران په تمه و چې برېښنا به یې په خوله کړي، خو برېښنا غلې وه. نه یې کوم پیغام ورته راولېږه او نه یې هم زنګ ورته وواهه. سبا ته اختر هم و. سهار د ملایانو تقریرونو څوک زکات ورکولو ته هڅول. چا ویل په اختر کې له فقیرانو او غریبانو سره مالی مرستې وکړئ او چا ویل که له چا مرور یې ورسره په خوله شئ او که څوک درنه مرور وي په خوله یې کړئ. د باران سترګې د دروازې کړپ پرانیستې. خور یې وه چې وتوکړې جامې په لاسونو کې نیولې وې. باران زر پاڅې د سترګې سره وموښلې، ورته ویې ویل اوبه دې راوړي؟ خور یې ورته وویل هو، اوبه مې راوړي په تشناب کې میښي. ته وګوره کومه جوړه اغوندې، دا توره چې برېښنا درته کړې او که دا ابي چې په خپله خوښه دې کړې. باران ورته ویل توره راته کېږده، هغه بله اوس یوسه. خور یې ورته وویل ښه سمه ده. خور یې تور رنګ جوړه ورته پرېښوده او ابي یې له ځانه سره یووړه. باران تورې جوړې ته په ځیر ځیر وکتل، ښکل یې کړه او بیا په سینه پورې ونیوله. څو شېبې وروسته چې باران کوټې ته راننوت، مور یې سپېلني په لاس ورته ولاړه وه. د هم د ماشومتوب په شان مخکې لمن لږه پورته کړه. مور یې د سپېلنو دود ورپوکړ او د کالیو مبارکي یې ورکړه. همدې سره یې چا ور وټکاوه. باران په بیړه ور پرانیست چې ویې کتل یو سپین ږیری ګدایګر چې چپه سترګې ړنده وه، پنډ په شا ولاړ دی. باران لاس ورکړ، له جیبه یې پیسې راویستې او په لاس کې یې ورکېښودې. سپین ږیري لاسونه لپه کړل چې روانېدو ته یې ځان جوړاوه. باران ورته وویل صبر او بیا یې خور ته ورغږ کړ چې هغه ابي جوړه ورته راوړي. خور یې څو شېبو کې جوړه ورته راوړه. هغه یې هم بوډا ته په پنډوکي کې ور وتړله. د بوډا له ښۍ سترګې د خوشحالۍ 2-3 اوښکې راوڅڅېدې او په سپینه ږیره کې ننوتې. غوښتل یې د باران لاس ښکل کړي، خو باران د هغه پوست لاس په 2 لاسو کې ونیوه او ښکل یې کړ. سپین ږیري ښه د زړه له اخلاصه دعا ورته وکړه او لاړو. د اختر له لمانځه وروسته باران په خپل موبایل کې د اختر مبارکۍ پیغام ولیکه او ټولو ته یې ولیږه. څو شېبې وروسته د یو څو ملګرو لخوا ځوابي پیغامونه ورته راغلل، خو نه د برېښنا ته کوم پیغام ولیکه او نه د برېښنا لخوا هغه ته کوم پیغام راغی. د کور په لور را روان وو. هدیره کې خپلو مړو ته دعا وکړه او بیا د ویالې په غاړه د کور خوا ته روان شو. د ویالې په غاړه د چنار ونې ته پام شو چې په انګریزي ژبه 2 ځلې د بي توری او ترمنځ یو زړه کیندل شوی و. دا باران د برېښنا د کلیزې په ورځ په دې ونه کې کیندلی و. په کیندل شوي ځای کې ګوتې تاو راتاو کړې او بیرته د کور خوا ته روان شو چې ګوري خوري د کور ور په زوره بند کړ او په لوړ غږ یې چیغه کړه چې هغه دی راغی. باران ور خطا شو چې خدای څه خبره ده. پښو ته زور ورکړ او د کور پر وره ورننوت. مور او خور ته غږ وکړ خو چا ځواب ورنه کړ. د واړه ورور چیغه یې واورېده خو بیرته یې غږ داسې چوپ شو تا به ویل چې چای په خوله لاس وریښی. د باران د زړه ټکان تیز شو چې څنګه د کوټې ور پرانیست ناڅاپه چیغې شوې کلیزه دې مبارک شه. له ده وار پر خطا شو، ساه یې په ستوني کې بنده شوه. ناڅاپه په لوړ غږ ټایپ چالان شو. برېښنا سندره ورسره غبرګه کړه. تورو جامو کې له نظره نشي، تورو جامو کې له نظره نشي، چېرته ناجوړه د زړه سره نشي. مور خور واړه ورور او 2 خینو یې له لاسونو راونیوه چې ګوري د کوټې په منځ کې د برېښنا مخ ته یو لوی کیک چې ګڼې شمې پرې روښانه دي ایښی دی او هغه ورته چاقو په لاس ولاړه ده او ورته ویې ویل ناځوانه ما خو ځکه ځان غلی کړی و چې تا داسې حیرانه او غافلګیره کړم. تا ته وګوره چې د مبارکۍ یو پیغام دې هم راونه لیږه. باران ته که چا د کلیزې مبارکي ورکوله او که د اختر، خو له ډېرې خوشحالۍ او حیرانۍ په خوله کې خبرې وچې وې.